إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا إلى آخر الركوع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تدري شرك اللهم صل على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمندو، نن به دا خو ډېره غټه موضوع ده، د دجال باره کې احوال او احالات ذکر کول چې په اسلام کې د دجال باره کې د قرآن نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه کوم حالات موږ ته راپاتې دي هغه بیان کړو په اجمالي توګه، ځکه دا خو ډېر غټ مضمون ده او په روایتونو او په احادیثو کې نبي علیه السلام د دجال ډېر ښایسته وضاحت کړی ده. داسې وضاحت یې کړی ده چې بس الحمدلله که کوم انسان د نبي علیه السلام په احادیثو باندې ځان پوه کړي او په قرآن مجید باندې ځان پوه کړي، نو د دجال ټولو فتنو نه به خبر شي او د فتنو نه د ځان بچ کولو اسباب هم الله ورته په لاس ورکړي. دجال باره کې دا خبرې زده کړئ چې دا ډېره عظیمه فتنه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هر نبی یعنی رسول راغلی ده خپل قوم د دجال د فتنې نه ډار کړی ده. حتی نوح علیه السلام چې هم خپل قوم د دجال د فتنې نه ډار کړی ده چې دا ډېره عظیمه فتنه ده. نوح علیه السلام خپل قوم ډار کړی و. د دې لپاره نوح علیه السلام خپل قوم ډار کړی و چې یعنې د دجال دا فتنه ډېره عظیمه فتنه ده. هر نبي خپل قوم ډار کړی ده. نبي علیه السلام به هم صحابو ته دجال باره کې تذکره کول، دجال یو غټه عظیمه فتنه ده، خلک پکې بېدینه کېږي. سار کې به حدیث کې راځي نبي علیه السلام دومره خطرناکې فتنې را روانې دي چې سار کې به سړی مسلمان وي، بېګا کې به کافر وي، بېګا کې مسلمان سار کې به کافر وي. الله دې موږ تاسو کفر نه وساتي. د دومره عظیمې فتنې را روانې دي چې دا هر نبي چې دا خپل قوم د دجال نه ډار کړی وجه دا فتنه ډېره عظیمه ده. د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په مانځه کې د دجال د فتنې نه پناه وغوښته. اللهم انی اعوذ بک من الفتنة مسیح الدجال. نبی علیه السلام چې کله تحیات کېناسته چې موږ تحیات اللهم ربنا وکړو، نبی علیه السلام دا دعا ویلې چې اللهم انی اعوذ بک من الفتنة مسیح الدجال. یا الله زه په تا باندې پناه غواړم د مسیح الدجال د خردجال د فتنې نه، یا الله مو وساتي. دا رقم دا دجال باره کې دا خبرې زده کوي چې دا به آینده کې د یهودانو مشر یهودانو کې به راوځي او دا به اول د نبوت دعوا کوي چې زه نبي یم. نبوت نه بعد به دا د خدای دعوا وکړي چې زه خدای یم او د ټولې دنیا طاقتونه به د سره او څومره معجزې چې الله انبیاو ته ورکړې وي هغه ټولې به الله دجال ته ورکړي. امتحان ده که نه؟ جنت به ورسره وي، جهنم به ورسره وي، مړي به ژوندي کوي. دا ټول معجزې او کمالات د دنیا اسباب او آرایش او زیبایش او په دنیا کې به جنت او جهنم جوړ کړي. نو دا د دجال فتنه دا ډېر عظیم امتحان ده په مسلمانانو باندې. مؤمن انسان به پکې خپل ایمان نسي بچ کوی الا ماشاء الله. دغه رقم په ټوله دنیا باندې دجال بادشاهي او بس ځمکې ته به امور کې خزانې به راباسي،
د خلکو مور او پلار به ژوندي کوي، مړي به ژوندي کوي، قسمه قسم د دنیا فصلونه به د په لاس کې، غلې دانې او کرنسي هر شی به د په لاس کې. لکه نن سبا که موږ او تاسو وګورو، دا ګوره دجال یو خپله ده په انساني شکل کې به چې یهودانو مشر وي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې خپله دجال چې په انساني شکل کې راځي راتګ نه مخکې 40 کاله به په دنیا کې دجالي نظامي، څو کاله نظامي؟ 40 کاله په ټوله دنیا باندې به دجالي نظامي، او دجال به په ټوله دنیا کې 40 شپې تېري. څو شپې به تېري؟ اوله ورځ چې د دجال هغه به یو کال، بیا دومه ورځ یو میاشت به، درېمه ورځ به یو هفته، باقي ورځې عامې ورځې به یې دا رقم. نو 1400 د پاسه شپې راځي، نو دومره یعنې 40 شپې به دجال په خپل انساني شکل کې چې راځي، نو دا به 40 شپې په ټوله دنیا کې تېروي. دومره طاقت به الله ورکړی چې په شر کې غږېږي ټوله دنیا به یې اواز اوري، شمال جنوب چې یو اواز کوي ټوله دنیا به یې اوري. داسې خر به الله ورکړی چې یو ملک نه بل ملک به مثال قدم به یې لګېږي، لکه تیاره، لکه شام نه مصر او دا رقم مصر نه دوبۍ مثال، لکه دا به تیاره، د دجال خر ده. او دغه رقم د دجال فتنه نن سبا مې دا خبره کوله چې دجال راتګ، یو خو دجال به حقیقي شکل کې راځي، انساني شکل کې، چې د یهودانو مشر به وي، یهودان به تابع په ټول دنیا به د باچوي. او دا ټول نیټو او د امریکا او د غربیان یورپ ملکونه چې دي، دا ټول به راجمع سي، اتیا ملکونه، دوی به اتیا جنډي، حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي هرې جنډې لاندې به 12 زره لښکر وي، نو 9,80,000 لښکر به دا دجال برابر کړي. دا د نیټو لښکر، دا به دجال سره ولاړي، او دا به د مسلمانانو نسل کشي کوي، مسلمانان به تباه کوي، اسلام به ختموي. دجال اصل کې دا دجال، دا شیطان، دا یهودان، دا ټول یوه ډله ده. او بله خوا د رحمان ډله ده. د رحمان ډله کې به الله پاک د دجال مقابله کې الله به امام مهدي اول پیدا کړي، چې کله خپله دجال په انساني شکل کې راځي. خو چې کله دجالي فتنه وي، امام مهدي به پکې نه پیدا کړي، بیا وروسته امام مهدي به ټول 9 کاله یا 7 کاله اسلامي حکومت کې به عیسی علیه السلام راکته کېږي. نو خلاصه د خبرې دا ده چې ټوله دنیا د دجال راتګ نه مخکې اول 40 کاله، څو کاله حدیث کې راځي، 40 کاله به ټوله دنیا باندې دجالي نظام وي، د فتنو نظام وي. ټوله دنیا به د فتنو نه ډکې، د دوکې او د فراډ او د مالدارۍ او د خواهشاتو او د دنیا د اسبابو، دا به دومره زیاتې چې انسان نه به اصلي حقیقي دین ورکي. هر انسان به دنیا کې غرق کې، دنیا کې به ورکي، مال جایداد، بچیان، خوراکونه، اسکاکونه، دنیا کې به ډوبي. لکه نن سبا چې 2024 کال ده که نه انګریزي او اسلامي 1400 نو دغه رقم چې اسلامي اوس د موږ او تاسو کوم دور ده، دا دور دجالي دور ده. ټوله دنیا کې چې وګورو چې څومره مالدار وي، هغومره بس بېدینه وي. وګوره پیوټن څومره مالداره ده، ټرمپ خبیث ته وګوره، دا نتنیاهو خبیث د یهودو مشر ته وګوره، دا ټول د دنیا نیټو ته وګوره. په دنیا کې چې نن مالداره ترین خلک دي او چې په دنیا باندې باچایي ده، دا ټول غداران دي، دوکهبازان دي، دروغ وایي، زنا سره عام ده په دنیا کې. یورپ وګوره، پاکستان وګوره، نور ملکونه وګوره، اسلامي العرب وګوره، کانسرټونه پکې کېږي. چېرته چې عزتمن سړی د دنیا خلکو په نسبت باندې هغه به غټ ډمي، هغه به غټ یا فنکار ورته وایه، یا دا رقم ډرامې به ډکوي، یا به سودخوري، یا به حرامخوري، یا به شرابخانه جوړه کړي، یا به زناخانه جوړه کړي. نو دا ټول د دجال لپاره په دنیا کې یو کار سوی ده. د دجال راتګ نه مخکې ما وویلې 40 کاله په ټوله دنیا باندې به دجالي نظام وي. د دجال لپاره به اول زمین سازي کېږي، اسباب به برابرېږي، بیا به دجال په انساني شکل کې راځي او ډېر په غوسه وي، او دا به د یهودو مشر اصفهان نه به راوځي او 1000 یهودان به ورسره وي. نو دې پورې مې خبره کوله چې نن سبا په دنیا کې چې دا کوم ځان د بشر دوست وایي، دا نیټو ده، د امریکا، دا نتنیاهو، دا یهودان، دا خبیثان، او دوی چې کوم موسسې دي او دا چې کوم چینلونه دي، نیټ ده، یوټیوب ده، فیسبوک ده، نور ټوله میډیا، دا مجازي نړۍ چې کومه ده، دا ټوله د دجال لپاره کار کوي. وګوره چې په فیسبوک کې وګورې بې حیا، فحشا، بېدیني، حرامیتوب، هر شی پکې دومره عام ده. دا بي بي سي وګوره، دا CNN او دا فاکس او دا ازادي رادیو، دا نور رادیوګانې، دا ټول د دجال لپاره کار کوي. چا لپاره کار کوي؟ دا ټول د دجال جالونه دي، او دجال په همدې کې ټول مسلمانان سبا راګیر کړي دي.
او په ټوله دنیا کې مسلمانان چې دي دا په ډېر زیات ذلیل دي. لکه نن سبا چې مسلمان هر ځای کې مسلمان قتل کېږي، هر ځای کې د مسلمان بېعزتي کېږي، هر ځای کې د قرآن بېعزتي کېږي، د الله او د رسول الله د دین بېعزتي کېږي. دغه رقم چېرته چې مجاهدین دي، القاعده دي، فدایان دي، استشهادیان دي، تحریک طالبان دي او نور طالبان دي چې دین ته خدمت کوي، د الله دین په ځمکه نافظوي، نو دا موسسې او دا نیټو او دا یهودان نه پرېږدي. نو زموږ او تاسو په دجالي دور کې کوم دور کې وانو؟ دا د دنیا دا دجل دومره انتها ته رسېدلی چې نن سبا په دنیا کې عزتمند هغه سړی دی چې پیسې ورسره ډېري، او دا کومې پیسې چې موږ استعمالوو ډالر دي، یورو ده، پاونډ ده، افغانۍ ده، کاغذ پیسه، د کاغذ روپۍ. امام مالک رحمه الله فرمایي چې دا استعمالول حرامې دي په اسلام کې. اسلام کې خو د سرو سپینو زرو پیسې، نو دا کاغذي نوټ چې کوم دا چې کوم زما لاس کې ده، دا د دجال روپۍ ده. د دجال لپاره یهودو او نیټو جوړه کړې ده، امریکا او دې ملکونو جوړه کړې ده نیټو والا، دوی اتحاد او اتفاق چې دنیا کې به کاغذي نوټ چلیږي. نو دغه نوټ وګوره اوس په دنیا کې دې دومره قیمت ده، په دې باندې سرم کېږي، سپینم کېږي، شاتم پې کېږي، وړم پې کېږي، هر شی په دې کاغذي نوټ کېږي که نه کېږي. او دا نوټ خو زه هم ډیزاین کوم زه چاپ کوم. نو ټوله دنیا سره یو قسم دجل شوی، دوکه شوې ده. دجال معنا دوکه، فراډ، دوکه‌باز، غدار، د اسلام دشمن، د رسول الله دشمن، د قرآن دشمن، د جهاد دشمن، د امام مهدي دشمن، د عیسی علیه السلام دشمن. نو دا دجال خلاصه ده. او دا د دجال اول نظام راتورګی لکه چې کوم نظام کې اوس موږ روان یو. په ټوله دنیا کې د الله دین حاکم نه ده. کوم ځای کې چې د الله کتاب حاکم نه وي، قرآن حاکم نه وي، د خلکو په زړونو کې قرآن نه وي، د خلکو په عقایدو کې قرآن نه وي، د خلکو په عمل کې قرآن نه وي، د خلکو په ملک کې قرآن نه وي، نو هلته دجل ده، هلته جمهوریت ده، یا دیموکراسي ده، یا دا نور کمونیزم ده. دا ټول حکومتونه چې دي دا ټول د دجال لپاره کار کوي. چا لپاره کار کوي؟ نن سبا وګوره دنیا والا خلک شپه ورځ همدې لپاره کار کوي چې څنګه ښه خېټه ډکه کړم او ښه خوراک وکړم، ښه کور ځان ته جوړ کړم، او ښه ښځه وکړم، او ښه ساعت مې تېر شي، ښه بستره مې، بس د دنیا ژوند ښه مې ګاډی او ښه مې بلډینګ وي. همدې لپاره شپه ورځ کار روان ده. همدې لپاره کار روان ده که نه کوي؟ نو چې شپه ورځ د دې لپاره دجال به د دې لپاره کار کوي. سړکونه به ښایسته کړي، بجلۍ به ډېره کړي، پیسې به ډېرې شي، نوټونه او خوراکونه به ورسره وي او څښاکونه به ورسره وي. مؤمن به وي، مؤمن چې هغه د دجال او د دجال د لښکرو ضد ده، د نیټو ضد ده. هغه به شپه ورځ روحانیت ته کار کوي، د الله دین ته به کار کوي، تبلیغ به کوي، تدریس به کوي، مدرسې، جهاد، فدایي، استشهادي، دې شیانو خواته به مؤمن کار کوي. نو کوم خلک یو خوا خو د رحمان ډله شوه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې تر امام مهدي راتګه پورې، او هغه نه آخره پورې دنیا چې ختمېږي. څومره چې مسلمانان دي روحانیت خواته کار کوي، د دنیا خواهشات، د دنیا خوبونه، د دنیا لذتونه، د دنیا آرایش زیبایش دې نه متاثره کېږي. په دې باندې ټول لعنت وایي. دنیا صرف به قدر ضرورت استعمالوي بس. نو داسې مؤمنان دا د امام مهدي لښکر لخیره، او د امام مهدي لښکر به الله تیاري لخیره، امام مهدي په عربو کې راوځي لخیره. د لښکر به انشاءالله الله د افغانستان خراسان نه تیاري انشاءالله. په دې کې د پاکستان هم دا صوبه سرحد شامل ده او ایران هم پکې شامل ده. دلته به الله امام مهدي ډله جوړي انشاءالله، او د امام مهدي دې ډلې ته به الله دومره طاقت ورکړي چې د افغانستان خراسان نه بوځي. روایت کې راځي چې دوی بیرغونه به په مسجد اقصی باندې نافظ کېږي، او د یهودانو چې کوم دا ګریډر اسرائیل اوس دوی جوړوي، نتنیاهو خبیث لګیا او نور یهودان لګیا دي، فلسطین ته راغلي دي او فلسطین یې موږ غصب کړی ده. نو هلته به دوی ټمپل سلیماني جوړوي، درېیم هیکل سلیماني به جوړوي دوی. نو دا یهودان چې کوم حکومت ده دا د دجال لپاره حکومت پوره جوړېږي. لود مقام کې بیا الله سبحانه وتعالی عیسی علیه السلام نعره تکبیر، د دجال به لښکر یې ساته استعمال 80 ملکه به راځي. څو ملکونه؟ 80 ملکونه نیټو به راجمع سي. هر یو به 12 زره لښکر وي، 9,80,000 لښکر به او اسلام سره به جنګېږي. امام مهدي به چې د دجال لښکرو سره به جنګېږي، د دجال لښکرو سره مقابله کوي، او دجال به دومره عظیمه فتنه چې دې مقابله بل څوک نشي کوی. د دې لپاره به الله پاک اسمان نه د مشرق کې جومات باندې مناره باندې به الله پاک عیسی علیه السلام اسمان نه راکته کړي. عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته ژوندی خېژولی. د دې لپاره الله عیسی علیه السلام راکته کوي، امام مهدي راوځي چې دجال او د هغه لښکر یهودان ختم کړي. د یهودان چې اوس په کوم دا په ټول دنیا باندې کنټرول ده، یهودانو کنټرول په چی باندې راوس؟
په ټولو دنیا باندې دا بینکینګ سیستم وګوره، دا نور نظام وګوره، دا موسسې، دا دسیسې، دا چینلونه، دا نټ، دا فحشا، دا چې دنیا کې هم سوې ده دا د یهودانو هم کړې ده. او دا یهودان د دجال لپاره زمین سازي کوي، ځمکه لکه موږ چې د امام مهدي لپاره لګیو په افغانستان خراسان کې د جهاد ډله جوړو، استشهادیان تیارو، علما تیارو، مجاهدین تیارو. دغه رقم یهودان د خپل مسایه، هغه مسایه چې دوی ورته مسایه وایي که نه، موږ ورته مسیح الدجال وایو، هغه لپاره هغوی ته تیاری کوي او موږ دلته تیاری کوو. نو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې موږ او تاسو د یهودو مقابله وکړو، د دجال مقابله وکړو. او همیشه ګوره هغه مستون اسکار چې په روایتونو کې راغلي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي، علي رضی الله فرمایي چې د دجال فتنې نه به هغه څوک بچ کېږي چې هغه د سورة الکهف اول آخر یا ټول سورة الکهف په یاد کړي او هره جمعه د سورة الکهف تلاوت وکړي. او دنیا پیسو نه، د دنیا آرایش او د دنیا زیبایش او د دنیا خوراکونو نه، لذتونو نه، نیټ نه، فیسبوک نه، دا نور د دنیا چې کوم اسباب دي دا انسان باید ترک کړي. دا چې چا ترک کړ دنیا په لغته ووله او امر بالمعروف نهی عن المنکر او جهاد فی سبیل الله کو. نو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي زما امت کې داسې خلک شته چې د اولو او د آخرو اجر به یې ورکوي. اول خو صحابه وو که نه، آخر به هغه خلک چې دا به امر بالمعروف نهی عن المنکر او جهاد فی سبیل الله کوي. تر څو پورې چې مجاهدین او مجاهدین جهاد کوي، د الله د دین لپاره جنګیږي، د الله دین په دنیا کې غالب سي، کفر ختم سي، جمهوریت ختم سي، دغه رقم د نیټو طاقت ختم سي، د یهودانو تسلط ختم سي، د فلسطین مسلمانان، د چچنیا، د عراق، د شام، عرب چې کوم انده کې عرب هم ځپل کېږي، پاکستان هم ځپل کېږي، دا ټول مسلمانانو ته به څه مرګړی الله ورکوي. ولې؟ ځکه نن سبا ټولو مسلمانانو خپل آسماني دین، خپل حقیقي دین دی پرېښی ده. د الله دین نن سبا هېچا کې نسته، نه د مسلمانانو په عقیده کې سته، نه په عمل کې سته، نه قرآن حاکم کړی ده. عربو قرآن حاکم کړی ده؟ نه. پاکستان حاکم کړی ده؟ ایران حاکم کړی ده؟ اوس موږ افغانانو حاکم کړی ده؟ نه. نه افغانستان کې سته او نه په دنیا په یو کونج کې هم د الله دین نشته. نو د الله دین نسته نو په ټولو دنیا باندې اوس دجالي نظام ده، کفري نظام ده، طاغوتي نظام ده. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي هغه شریعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې نافذ کړو، بیا دا رقم مکه کې عربو جزیره او حجاز نوم ورته همداسې لاړ د نبي علیه الصلاة والسلام هغه اسلامي نظام، هغه اسلامي خلافت چې نبي علیه السلام قایم کړ، هغه نه بعد صدیق اکبر قایم کړ، هغه نه بعد عمر رضی الله عنه چې په 4 لکه مربع ځمکه باندې عمر بن الخطاب اسلامي خلافت او اسلامي نظام حاکم کړو. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي او چې په دنیا کې تر څو پورې دا نظام نه وي، دا نظام اول به خلافت، امارت، اسلامي نظام په خپل بدن باندې حاکم، په چې به حاکمه خپل بدن باندې به حاکمه، تر څو پورې چې موږ او تاسو خپل عقیده کې اسلامي نظام او اسلامي خلافت رانولو، اسلامي امارت رانولو او په خپل عمل کې رانولو، نو موږ او تاسو د دجال د موسسو او د دسیسو مقابله نشو کولی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي المجاهد کامل مجاهد من هغه څوک ده جاهد نفسه فی طاعة الله چې د خپل نفس مخالفت کوي، خواهشاتو مخالفت کوي، د دنیا آرایش، زیبایش، پیسې، ډالر، افغانۍ، پاوند، یورو د دې مخالفت کوي او د الله د دین لپاره شپه ورځې وکړي، د الله د دین غم ورسره، د الله د دین لپاره خلک رابلي، امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي او جهاد فی سبیل الله کوي. نعرہ تکبیر! دجال د لښکرو مقابله ده، د دجال ضد، د دجال بیخ کندي کول، د دجال توطئې او دسیسې ختمول، د دجال موسسې ختمول، د یهودو مقابله هغه جهاد فی سبیل الله د علماو. ای قراو تر څو پورې نبی علیه السلام فرمایلی دي الجهاد مازن الی یوم القیامه، تر قیامته پورې به جهاد روان وي. کوم وخته پورې جهاد نه ختمېږي. نبی علیه السلام فرمایي همیشه به یوه ډله چې دا په حق باندې ولاړې او حق به غالبوي او دا ډله به تر قیامته پورې ګوره. کله به دا د مسجد اقصی فلسطین کې هلته د مسجد اقصی غیر چاپېرې، کله به په غرونو کې، کله به یو ځای کې، هر هغه څوک د الله او د رحمان ډله ده چې هغه شپه ورځ د الله دین ته یې وکړې ده، روحانیت ته کار کوي، ظاهري اسبابو ته کار نه کوي، ظاهري خوراک، څښاک، خوب، بستره، بچیان دې پروا نه ساتي. قرآن کې الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم، نن سبا اولاد فتنه ده، مال فتنه ده، ښځه فتنه ده،
هر شی ډېر مال چا سره چې هغومره غټ غدار وي، چا سره چې څومره ډېر ګاډي دي، نمرې دي، پیسې دي، تعلق یې زیات ده، ټول راګیر دي فتنو کې اخته دي. چې اخته دي نو الله دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې اوس موږ او تاسو راولګېږو، شپه ورځ د الله دین لپاره یې وکړو او الله ته دعاګانې وکړو چې الله موږ د دجال فتنې نه سهار مازه کې دا دعا ویو چې اللهم اني اعوذ بک من الفتنة مسیح، یا الله موږ د دجال د فتنې نه وساته، یا الله یا الله موږ د دجال هغه دجالي نظام نه وساته چې اوس په ټوله دنیا باندې خور ده. نړیوال تاسو ګورئ که نه، ګوره د دجال به چې اکثر تابع ښځې به یې تابع ښځې، دا ښځې ته به وګوره دا چې ګرځي بې حجابي کوي، لباس یې اغوستی ده بیا هم لغړې ښکاري، مکتبونو ته وګوره فساد نه ډک دي، کورسونو ته وګوره فساد نه ډک دي، هره اداره کې فساد ده، په یو چې کوم د الله دین نسته. د الله دین خو هغه نظام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې قایم کړی و، هغه خلافت منهاج النبوه چې کوم نبی علیه الصلاة وسلام آسماني دین هغه دین نه په دنیا کې نسته عزتمندو. کله نه چې عثماني خلافت ختم شو هغه نه بعد د 1.5 سل کاله کېږي چې اسلام په ځمکه پروت ده، قرآن په ځمکه پروت ده، خلافت امارت ورته وایي، دا ټول یو اصطلاح ده، دا په ځمکه پراته دي، د الله دین په دنیا کې نسته. که څوک د الله د دین نوم اخلي چې موږ جهاد منو، موږ فدایي منو، موږ به استشهادي کوو، موږ د امام مهدي ډله یو، موږ خراسان والا خلک یو چې له خیره چې خراسان نه به وځو له خیره، او د شیخ هیبت الله امر به انشاءالله زموږ د علماو امر به انشاءالله، او جهاد به کوو تر دې پورې د یهودو لښکرې به ختمو چې د موږ دا بیرغونه او دا اسلامي جنډې به لخره په بیت المقدس کې درېږي انشاءالله. الله دې موږ او تاسو په دې ډله کې راولي. ګوره قاري صاحبان علماو چې اوس موږ او تاسو شپه ورځې ونه کړو، خواري ونه کړو د الله د دین لپاره، او د الله د دین لپاره کړاوونه تېر نه کړو، دردونه تېر نه کړو، نو د الله دین هسې چا کې نه راځي. ګوره د الله دین په دې ګوره چا کې نه راځي چې انسان دا ووایي چې ما د خوب هم پوری، ما د څښاک هم پوری، او ما بچي دې هم ډېر سي، ما بلډینګ دې هم غټ سي، او د الله دین هم حاکم سي. دا کار نه کېږي. الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، الله فرمایي په دین کې پوره داخل شئ. پوره داخله دا رقم دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خوراک غم کړی، نه د څښاک غم کړی، نه د بچي غم کړی، نه د ښځې غم کړی، مګر نبي علیه السلام سره د دین غمو، د اسلام غمو، د قرآن غمو، د جهاد غمو، د تبلیغ غمو، د تدریس غم ورسره، تر څو پورې چې موږ او تاسو غم، زموږ او تاسو فکر، زموږ او تاسو سوچ، زموږ او تاسو د زړه کومه، د زړه مقصود، د زړه محبوب، د زړه مطلوب اسلام وګرځېږي، بیا به موږ او تاسو کامیاب یو. تر څو پورې چې موږ او تاسو په دنیا کې همدې ته کار کوو چې خېټه څنګه ډکه کړو او خېټه څنګه غټه کړو او څنګه ښه خوراکونه وکړو او ښځه ځان ته وکړو او بچي او بلډینګونه او دې پسې ګرځو، نو موږ او تاسو بیا د امام مهدي په ډله کې نه راځو. موږ او تاسو ګوره بیا د دجال ځان لپاره کار کوو. د دنیا ښایست، د دنیا آرایش، د دنیا زیبایش دا ټول دجل ده، دا دوکه ده. الله فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله فرمایي د دنیا دا سامان داسې ظاهري ده، آرایش ده، زیبایش ده. دجال باره کې راځي نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې دا به ځوان سړی یوه ښې سترګې به یې ړندی، داسې به لکه انګور دانه، کله بل روایت کې چپه راځي، کله چپه کله ښې، نو کله به یې وسته لګله یوه خو سترګې به یې ړندی. چا کې چې پوره ایمانی، چا چې دنیا تره کړي، د دنیا خواهشات یې تره کړي، موسسو سره بایکاټ کړی، ډالر، افغانۍ، کلدارې، پاونډ، یورو، دا نن سبا چې کوم دا درهم دی او د کویټ روپۍ ده، دا کاغذي روپۍ سره بایکاټ کړی او موسسو سره بایکاټ کړی او جهاد فی سبیل الله کوي او استشهادي ته تیاری، فدایي ته تیاری، د الله دین نه خپل ځان قربانۍ، خپل بچي قربانۍ، خپل مال قربانۍ، خپل ځواني قربانۍ. دغسې کسان به ډایرکټ دجالي نظام هم پېژني او دجال به هم پېژني. چې کله دا دجال وګوري نو د دجال په ټنډه به نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي، حدیث کې راځي د دجال په دې ټنډه به یې لیکلي کاف فا را، خو دا به چاته نه ښکاري، دا به هغه چاته ښکاري چا سره ایماني نوري، چې چا روح تازه وي، د چا روحانیت ته چې کار کړی، او څوک چې پیسو پسې مړي، دنیا پسې مړي، د امریکا پاسپورټ غواړي، د لندن او د برطانیه او د یهودو پاسپورټ غواړي، نو داسې کسان بیا دجال نه پېژني. داسې کسان بیا دجال چې کله راوځي نو دجال ته به ګډېږي او دجال سره منډې وهي او د دجال پیسو ته به خوشحالي، د دجال د راشنونو ته او د موسسو ته او د کومکو ته به خوشحالي. مسلمان هغه ده، مومن هغه ده. نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې دومره سخت امتحانونه دې نه بعد زما په امت روان دي. نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې سار کې به سړی مسلمان وي، بیګا کې به کافر وي، بیګا کې مسلمان سار کې به کافر وي. نبي علیه السلام فرمایي دا دین به دومره سخت سي چې کوم دین ما راوړی د اسلام،
چې دې باندې به څوک عمل نه کوي حتی تر دې پورې چې که دا دین باندې څوک عمل کوي دا به داسې لکه سره سکروټه چې په لاس کې ونیسي نن سبا وګوره د جهاد خبره څوک نشي کوی د فدایي خبره نشي کوی د استشهادي خبره د خلافت او د امارت او د الله دین حاکمول او د امام مهدي ډله جوړول دا خبرې کوي هر حکومت دې په جیل کې اچي وګوره عرب دې په جیل کې اچي عربو کې وګوره دومره مجاهدین القاعده د الله د دین فدایان استشهادیان عربو کې جیل کې پراته دي پاکستان جیل کې اچولي افغانستان هم چې گزاره کوي گزاره نه منګه د یهودو سره بایکاټ ده د امریکا سره بایکاټ ده د نیټو سره بایکاټ ده هرگز د اسلام او د کفر دوستی نه کیږي څوک چې دا وایي چې موږ امریکا سره جوړ یو یا دوه قرارداد نه ټول نه د دوی په قرارداد باندې موږ هېڅکله کفر سره موږ نشو جوړېدی کفر سره زموږ جوړه نه راځي کله نه چې مسلمان دا وویلې چې ګزاره پکار ده حالات خراب دي او ګزاره کواسې نه خطره پېښ شي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د امت چې د نبي علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې دا به داسې سي صحیح حدیث د نبي علیه السلام فرمایي ابو داود راوړی ده نبي علیه السلام دا به داسې لکه په درساخان باندې خوراک داسې به پروت لکه خوراک نو قومونه بین الملل نیټو او یهود او نصارا به راولګېږي او یو بل ته به دعوت راکړي چې راسه شام دتا مصر دتا عراق ته ونیسه پاکستان ته ونیسه افغانستان ته ونیسه داسې مسلمانان تسلیمېږي روایت کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام صحابه ورته چې یا رسول الله په دې وخت کې قلیل نحن قلیل موږ به کم یو نبي علیه السلام چې نه تاسو به ډېر وئ تاسو به دومره ډېر وئ لکه د سمندر د زق قدر ته خو تاسو به حیثیت صفري نو صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زموږ ډېر یو نو بیا څنګه خلک به راځي او یهود او نصارا به موږ خوري او موږ به کټ کوي موږ به قتل کوي لکه فلسطین کې چې کوم حالات روان دي لکه لبنان کې او شام کې وګوره اوس د حالت د عرب باندې شروع کېږي اوس څنګه به موږ د عرب قتل کوي رسول الله وفرمایل چې تاسو کې به الله وهن پیدا کړي چې پیدا کړي وهن به الله په تاسو کې پیدا کړي نو صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا وهن څه ته ویل کېږي نبي علیه السلام فرمایي حب الدنیا وکراهیة الموت تاسو به دنیا سره محبت کوي تاسو به دنیا مال ډالر افغاني دې سره محبت کوي او کراهیة الموت او مرګ به بد ګڼئ جهاد به نه کوئ جهاد به تاسو پرېږدئ نن سبا وګوره هر مسلمان سره همدا فکر ده څنګه بچی غټ کړم څنګه واده وکړم څنګه کور جوړ کړم او څنګه ژوند برابر کړم څنګه سړکونه جوړ کړو څنګه بجلی ډېره کړو دا خبرې هر مسلمان کوي څوک چې دا خبرې کوي په دې پوه دا د دجال فتنې کې راګیر شوی ده او په ځان خبره نه د دجال کو دومره عظیمه فتنه ده ګور نبی علیه السلام فرمایي چې په آخره زمانه کې په جماعتونو کې په بیانونو کې خطیبان به دجال بیخي ذکر کوي نه دومره خطرناکه فتنه ده ګوره ښه نو په دې فتنې باندې که ځان خبرول غواړئ نو هغه علماو سره وخت تېروئ هغه علماو سره چې هغه روحانیت ته کار کوي دین ته کار کوي قرآن ته کار کوي تبلیغ ته کار کوي تدریس ته کار کوي او جهاد فی سبیل الله ته کار کوي او چې الله پاک موږ او تاسو دې عظیم فتنې نه بچ نه کړي په دې دور کې موږ او تاسو نشي بچ کړی ځکه نن سبا هر چا هم دا پیسو سره کار ده هم دې مادیاتو سره کار ده هم دې اسبابو سره کار ده مسبب الاسباب چې الله ده خوراک الله ورکړي اسکاک الله ورکړي ځمکه الله درولي اسمان الله درولي الله ورنه هېر ده بس هر چا هم دا فکر ده څنګه لندن ته لاړ او څنګه امریکا ته لاړ او څنګه پیسې ډېرې کړم او څنګه شهرت مې وشي او څوک نیټ استعمالوي څوک ډرامې ګوري څوک فلمونه ګوري نو ټول په همدې کې غرق دي مسلمانان هم پکې غرق دي کفار هم پکې غرق دي کفار خو هم غرق دي نو الله دې موږ ته دې عظیم فتنې وساتي ګوره د دې عظیم فتنې ځان ساتلو باره کې کتابونه وګورئ علماو پر کتاب امام بخاري باب لګوي ترمذي وګورئ کتابونه ابن کثیر رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی علامه قرطبي لیکلی کتاب الفتن وګورئ هغه چې کوم کتابونه فتنو باره کې لیکل شوي دي دجال باره کې د امام مهدي راتګ باره کې دا رقم د عیسی او نزول باره دا کتابونه وګورئ بیا چې کومې فتنې وپېژنئ عزتمندو بیا دې فتنو د بچ کېدلو چې کوم اسباب نبي علیه السلام ذکر کړي او قرآن ذکر کړي هغه اختیار کړي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي چې الله موږ تاسو د کفر نه وساتي د شرک نه وساتي د دجال د فتنو نه وساتي درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله مولا سمو لسمو ولد يا الله لازم من السيرة وصورة كرامة يا الله يا الله من ده هر قسم فتنة وساتي يا الله من ده فتنة وساتي يا الله چې نبي عليه السلام وانا پناه وخت يا الله مولا يا الله مولا نبي عليه السلام څومره شرونه د ځان او د امت لپاره پناه وخت يا الله هغه ټول شرونه من وساتي يا الله مولا نبي عليه السلام څومره خیرونه د ځان او د امت لپاره وخت يا الله په ټولو خیرونو کې زموږ نصیب وکړي یا الله موږ د مسیح الدجال نظام او د فتنې نه موږ وساتي یا الله مولا موږ یا الله مولا په خپل د رحمانیت ډله کې راجع کړي یا الله مولا
موږ نسي محمدي مجاهدین القاعده فدایان استشهادیان د امام مهدي ډله کې موږ راولي یا الله مولا د هر قسم کفر او شرک او بدعت او خرافات او رواجونو او دنیا اسبابونه موږ وساتي یا الله مولا همیشه یا الله مولا موږ د دین خدمت کې ولاګي یا الله په داسې حالت کې متمر راولي یا الله چې موږ د امام مهدي لښکر تیار کړی یا الله مولا او اسلام په دنیا باندې غالب کو او دجالي نظام ختم کو یا الله او استاد دین حاکم کو بیا موږ ته شهادت راکړي یا الله همیشه دغه الفاظ نصیب کړي چې لا اله الا الله د شعر موضوع د مجاهد ځان تیار کا وای فدایم فدین ځان قربانوما فدایم فدین ځان قربانوما د يهودو جنگ لزمه هل تزان شهیدوما فدی نیم چې بنوم زما اوچت شي جهاد فرض دی جهاد جنگ دی جهاد هلته په میدان کې یو غوبل دی اخ جامې مې د باروتو د اغوستې ای دنیا به خرڅوم په بدله کې د جنت زه د ځانه لګی نه یم دا وینا خو د الله ده ای قاري صاحب ای مفتي صاحب ای جماعت کې متقي صاحب را بیدار شه شور شروع که خراسان کې مولوي صاحب بس له خوبه د غفلت شرابیدار ټوپک واخله جنگ شروع که په تلوار ما د حر اوریدلی یم نشکی ما د حر اوریدلی یم نشکی رب مل می شي په دې غټه جذبه کې چې ناټو می خول راشي په سنگر کې رب ته مددگار شي جنگ دګر کې کو زما په دعا کیږي پاک ربا دا يهود دنیا ورک پاک ربا فلسطین په غم اختی ټول شهید کړو بس د نور تودان کې پاک ربا که اسلام د فدای فنون خوريږي مجاهد ځان تیار ک فدای شه مجاهد ځان تیار ک فدای